د هغه طبیعي مناظرو پر لور چې یو وختان د شاهي کورنۍ د مزی و. دې سیمې د ځانګړې ښکلا په درلودلو سره د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو پام ځان ته راړولی دی. الحمدلله ما که آمدیم راه خب بسیار امنیتش بسیار خوب است، اصلا کسی به کسی مزاحمت نمیکنه. امنیت ما رقم امنیت در طول تاریخ ندیده بودیم در افغانستان خود ما. د غرو له تاترو راوتلې دا سپینې اوبه د سړي تاوجنه تنده له لرې ماتوي او خلکو ته د سکون او ارام ساه ورکوي. د پلازمینې کابل پورې تړلې استالف ولسوالي چې په دې وروستیو کې ورته د سیلانیانو ورتګ د پام وړ زیات شوی او د ډاډمن امنیت په غیږه کې د چکر شیبې تیروي. اینجا نه ما کسایی هستیم که هر جمعه در چکر هستیم. امروز آمد مستالف، یک روز قبل رفتیم پکتیا. مقصدی است که در جایی که میریم امنیت بهترین امنیت، کس مزاحمت به کس نداره، هیچ کس به هیچ کس چیز نمیگه. فضل خدا در طول تاریخ ما قسم امنیت ندیده بودیم. په دنګو او شنو ونو پوښلی استالف هر لوري ته ځانګړې ښکلاوې لري، نو ځکه خو یې د سیلانیانو په خوله د هرې منظرې تعریف کیږي. د ننګرهار ولایت نه راغلی یم، دلته استالف ته راغلو په چکر باندې. الحمدلله ډېر ښکلی ساحه ده، ډېره ښایسته منظرې لري، چاپېریال هم ډېر ښه موسم هوا هر څه برابر دي او راغلي یو استالف ته په چکر راغلي یو. نو دغلته نور هم ډېر خلک په چکر باندې راغلي دي او په چکر باندې دلته استالف له راغلي. دلته موږ د استالف ته یو چکر ته راغلي یاستو، ډېرې ښې منظرې لري، امنیت ښه جوړ ده، ښه یخ هوا ده اوس دې موسم کې. ډېر خلک دلته زموږ په شمول باندې چکر ته راځي، ډېرې ښې منظرې لري. د سیمې ځایي اوسیدونکي وایي له کومه وخته چې تېره اداره نسکوره شوې له دې سیمې هر ډول بدبختیو کوچ کړی او خلک یې په ارامه فضا کې خپل ژوند تیروي. امنیت 100% حال خوبه، سابق خو هیچ امنیت نبود. فعلا دیگه امنیت از نگاه امنیت بسیار فضل خدا آرامی است. دیگه امنیت بهترین امنیت است. سابق خو مشکلات همی بود که همی اوباش دزدا و این چیزا هم بسیار زیاد بود. دیگه امنیت خراب بود. همی یکی دلیل آمده این منطقه نمیتونست مثلا در یک جای کناره گیر میکردن، تلفنش میگرفتن، پیسهش میگرفتن، سیاسرایشان به امن نبود. حالی فضل خدا که سیاسر میای، خورد میای، کلام میای، کلیگی به امنیت در جایی که میگرده میشینه، کدام مشکلی نیست. سابق که فکر کنم مردمای به بنده‌وار اعتیاد از طرف شهر میومد، از کابل میومد، فکر قمارباز می بود، زنک‌باز می بود یا آدمایی بود که چهارای به شرعی میومد. حالا فضل خدا بود که پا نیست، امنیت دیگه تامین است، کدام مشکل نیست. دیگه فعلا آرامی است. د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال د استالف تخته جوړه شوې ودانۍ ته به د بهرنیو سیلانیانو سربیره وخت نا وخت د شاهي کورنۍ غړي په خاصه توګه ظاهرشاه او داود خان د چکر لپاره ورتله، خو اوس هم پکې د سیلانیانو کمښت نه تر سترګو کیږي. ظاهرشاه که می‌آمد یک اتاق همینجا هم داشت، به نام ظاهرشاه بودیم خود هتل. باز در 52 داود خان ازش کودتاش گرفت، کودتای داود خانش از ظاهرشاه 52 گرفت. با داود خان می آمد 5 سال پادشاهی خو در ماه 4 دفعه ساله می آمد، زیارت ایشان صاحب می رفت، باز پس می آمد امی هتل یک گردش میکرد. باز کلینیک تخت استالف هم داود خان جور کرده در 53. په ورته مهال د استالف ولسوالۍ امنیتي مسؤلین ټولو سیلانیانو او ځایي اوسیدونکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. وایي امنیتي ځواکونه یې شپه ورځ د ولس په خدمت کې دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې تامین شوی امنیت اخلال کړي. الحمدلله د استالف ولسوالۍ کې مجاهدین د شپې او د ورځې ګزمې لري او د ولس خدمت کوي. نو استالف داسې ولسوالۍ ده چې په کابل کې یو نوم لري، دلته سیلانیان راځي، دلته خارجیان راځي، دلته مؤسسات راځي، دلته د کابل نه خلک راځي، هغه دلته میلې کوي، کینې ولاړېږي، تفریحات لرو. نو لله الحمد موږ ټول د ولس په خدمت کې شپه او ورځ ځانونه قربان کړي دي او انشاءالله قربانوي. د استالف تخت د جوړېدو نقشه د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال له بهر هیواد څخه راوړل شوې، خو دا ودانۍ د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه.